ملا یعقوب یو داسې اعلان وکړ چې ډېر خلک پرې خوښ شول. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وایي چې افغان پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او اسلامي امارت د یو منظم، مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو ته ژمن دی. نوموړی وایي که افغانستان پیاوړی پوځ ولري هیڅوک به پر دې هیواد یرغل ته زړه ښه نه کړي. ورته مهال نوموړی وایي چې اسلامي امارت په نورو هیوادونو کې د مداخلې اراده نه لري او د خپلو اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښه تعامل غواړي. بلخوا بیا د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي چې پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې څوک به د امریکا خلاف مقابله وکړي، خو بالاخره امریکا افغانستان کې ماتې وخوړه. طالبان وایي له هر څه ډیر په خپل اسلامي پوځ ډیر کوشش کوو چې یو بشپړ اسلامي پوځ ولرو چې له خپل هیواد او خپلې خاورې څخه په پوره زړورتیا دفاع وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.